بهتره شکر دې به خیر وګورئ موضوع خو ډیره خپل موضوع راخې د موضوع کې داس مشکل دی کنه چې کوم حکومتيان چې دی غسر بنو خامخا طالبان جنگونه کوي هغه به په داګه جنگ سره کوي او په داګه به سره جنگيږي ځکه دا یې ملک نه پیدا شوی دی نه ملک پیدا شوی نه وطن ته پیدا شوی دی هو ته مالې مطلب چې اول خط کې څنګه خوځيږي را خوځيږي bale ته ودرېږه چې څه وایي چې وایي اورې مالې ودرېږي نه کمره دې خوځيږي را خوځيږي چې اوتره اول خط کې خولې دا کلی مې راځه موټرسایکل باندې یم ته موټرسایکل او تاسو کا فیسبوک کې موټرسایکل چلاوي ټاکارونه کې پناه زه به ما مقام ته ورسېنم غپ در سره وکم کنه مقام ته به ورسېږم مقام ته ورسېږه دا هغه کې بالکل دا ته به رمانو که تاسو راګي دا به ورسېږي خپل سفر ته ټاکارونه کې دا چا خبره کوم سړی وو تللی و د جلۍ کور ته چې د جلۍ کور ته تللی یو وخت کې چې دی وخت کې بس رونه د پلار راغلی دی دروازې ټکولې او څوک د پلار دا لک د ورخطای تللی یخچال کې پټ شوی یخچال کې چې پټ شوی دی نور ابا راغلی کوټه کې ناز قصې شروع کړې د وزلته داسې چې هغه د دا شګیږي چې یخ دی کله چې دی وخت کې برق تللی کنه نه په سړی نه به اسکریم جوړ کړی تر ساره پورې اسنه نه موږ نو سکریم جوړ کې کنه راس پروانه ته په خپل نظام دښمنه تاسو په خپل اسکریم جوړ شوی ځکه چې د پنشیر په غرونو کې ګرځي اسکریم بدن خپل جوړی زبابا بس موږ دلته ولې چې داس دا یاران دوستانو د غریبانان سره وګورئ شي مې ور یو دا وګوره کېلې مې شي مې ور کړ نه چاند فارم راخسي باسو کو بیا لري وته به ورکونو پر لارې باندې نه یو غریب په ناس مرګ دی په مړګي دی اسنه چې په دې دنیا خو کې سوچاغي دنیا تم وګه نه سويس واغې بنه وي خو دې هم به خو نه باسه تاسو خو بل ته په ناس نه مال کړی بیا براغلی وي یا راسه و بای راسه هوا دا کسی دې کنه بالکل او موضوع دا خو چې دی دا غراغله کاری صاحب راغله کاری صاحب ډیر خپل غاپه کوي کنه المنتج صاحب څه شو یما بس صحیح دی بالکل راځه صاحب نو دا کسی ته راځه بلمندیب صاحب خبره وره چې هغه سوایي څه نظر څه فکر دی زه دا سی وایم د تا نه پوښتنه کوم ته وایي چې مقاومت په مقابل کې به دوی طالبان وجنګي ولې وجنګي یو سوال دی ته وی ولې مسلمانان یو کنه ولې خبرې نه کوو اوري مو شيخه په دې باندې به چې وجنګي چې دا وطن ته بیرته جنگ راوړي وطن ته بیرته د تروینو بیرته جنگ ته پلوي او د دې لاسه ګټي کړل ځکه چې خپل ګټي غواړي دی نه د ملک په کامیابی دی نه د اسلام په کامیابی دی نه د ملک په کامیابی دی نه ملک ته دا خلک دغه دي دې په شل کال کې څه وکړ زړګي هغه خو ورځه په ځای پرې ده خو دا منګه خو رايته یو منګه وای چې ملي بیرغ غواړو کنه منګه وای چې کلمه ده پکې به مینه او احترام دي ورته شي تاسو مو کې احساس بیرغ مرتسن کې ودروي ځکه موږ مسلمانان یو په دواړو باندې فخر کوو کسان کې دنیا ته به وای چې دغه د سوله مو کړل کنه او کسان کې نه خدا خو سوله مو کړل دا خو بیا دنیا ته وحشت صحیح دی او بل خبره ده چې د زړګي چې تا ویلي چې موږ پنشیر کې جنگ کوو او پنشیر کې مطلب مجاهدین بدلار شي یا دا بدلار شي هغه بدو کې زه هم زړګي اصلي ولې موږ جنگ کوو کچیرته موږ یو واقعیت رښتینی سیاستمدار یو رښتینی صحیح مسلمان رهبر ولرو هغه هیڅ کله موږ جنگ ته نه پرېږدي چې جنگ به دي ولې سوله نه کوو دا واسوي به پاسو سره کې بالکل خو بالکل دا خبره ده ستا خبره بالکل صحیح ده هغه ته موږ هم احترام لرو عزت لرو دا هغه موږ قدر کوو هغه خپل وطن شتمني ده او خپل د وطن یو ویاړ یو بیرغ دی هغه د فدای باندې نه وایم چې تاسو دې استه کنه د دواړه بیرغ چې د قدر وړ دی او د عزت وړ دی او د احترام وړ دی ځکه زموږ پیژندنه ده دا چې قرار په دغه کې زه هم دا چې دی د خلک چې دی طالبان چې دی هم دا په دې باندې داس دغه دي چې یو څوک ورته وایي یار زموږ پښتانه یې کنه پښتانه د چې څوک دا کار وکړه بیا نه کوي صحیح دی په دې کې د ګټه نشته تاوان دی یا نشته خدا دی چې دی وای دا د نورو ملکونو لاس دی د نورو ملکونو خبرې دي ځکه چې موږ یو شی عملي کوو بیا غواړي چې دی خپل قانون په موږ باندې دغه کړي
موږ نه غواړو چې د کفارو قانون یا د کفارو خبره موږ غواړو چې د ملت خبره د ملت موږ پرېږدو یو څه پرېږدو چې موږ څه کوو موږ ته تاوان نه رسوو وطن ته ولس ته نه رسوو خو سیده خامخا ستونزې ستا د ستونزو نه آیا په مکتبونو باندې ولس ته تاوان نه رسیږي چې زمونږ هغه خویندې چې هغې نه بعد 12 ته ځي 12 نه پوهنتون ته ځي هغې نه ډاکټرانې رشته انتخابوي نو هغې موږ مخه بنده کړې ده نو آیا موږ دا هم به د خیر خبره ده چې موږ کړې ده یا دا که د اسلام خبره ده نه زه درته وایم چې مکتب ته زه مندي صاحب کله زه په تاریخ سره خامخا زه د مکتب خلاف نه یم مکتب خو نه ده مکتب چې زموږ اواز دې کم کړئ اواز دې غرس کوي ګوشي دې نږدې که چې غږ دې راشي وایم وطن چې دی موږ ته او د مکتب چې دی موږ ته د عزت سوال دی او د مخ ته وړل سوال دی او د ملکو سره موږ ته جوړه کول د ملکو سره موږ مخ ته تلل په دې مطلب سره دا موږ نه مخالفه موږ دا وایي چې بالکل هغه اوس په مزار کې ستا په بامیانو کې په دغه ځای کې اکثر هم کولسم کم د پښتنو په علاقه کې چې دی یا په کم نور ولایتونو کې هغه یو څه ستونزې دي ځکه داسې ستونزې دي ګوره د تبلیغیانو اجتماع بنده کړې ده د تبلیغیانو اجتماع په څه بنده کړې ده خو هغه په دې بنده کړې ده وایي هسې نه وي چې یو چاودنه پکې وشي موږ د خیر کار کوو هسې نه وي په لکونو کوم انسانان پکې وشي یا مرګونه راشي همدا وجه مشکلات یې بیان کړي دي نو داسې دیم د غواړي چې د ستونزې سره خراب حل کړي نه دي او موږ هغه قدرمنه دا خبرې د ډېرې اوږدې شلې او هلته فکر کوم اواز دې غرس کوي خبره داسې د زړګیه چې تاسو هم داسې وایي چې دا دې وشي او موږ هم وایي نو موږ خو تاسې موږ غوندې یاستئ دوباره سرنوشت هم خپل نه دی یعنې رایه هم خپله نه ده چې تر څو هغه څه تاسې غواړي هغه باید وشي بیا نو ماتل ولې دي چې ورته هم وایي چې وشي موبین دي وایي چې وشي ستانکزی وایي چې ودي شي برادر وایي چې ودي شي او یعقوب وایي چې ودي شي نو بند کړي چا دي خو نفر خو وښیي که نه نفر خو دې راشي ودي وایي چې ولا دا زما په امر بند دي دغسې دې ووایي که نه ولې دغه کار نه دغسې دا چې د هر ملک خپله پالیسي شته هر ملک خپله پالیسي ځان ته نه ښکاره کوي په دې وجه نه ښکاره کوي چې هغه خپله پالیسي خپل د غیر په دا خاطر چې معنا موږ واوروره موږ چې د اسلام د قانون دعوی کوو پالیسي مالیسي بیا پټه نشي کولی دلته خلکو ته دروغ نشي بیا ویلی نور ملکونه خو بیا نور بېله مسله ده موږ خو بیا موږ وایو چې اسلامي قانون دی اسلامي قانون کې بیا خلکو مخ ته دروغ وایو نه دروغ نه پالیسي به دې ده چې زه خپله پالیسي چاته نه ښکاره کوم زه خپله پالیسي چاته نه ښکاره کوم ګوره اسلام پر خپل ځای دی که یا اسلام خو د اسلام څخه دلته اوس اسلام په خپل ځای دی تر اوسه موږ اسلامي قانون غواړو شوی نه دی د اسلامي قانون غواړي لیکن زه درته وایم کومه ستونزه چې ده ګوره زه درته څه وایم کومه ستونزه چې ده دوی غواړي چې د دې څخه فساد جوړېږي یا د دې څخه مخالفین خبرېږي چې دا خانه خالي ده په دا وجه دوی دا تعلیم پرېږدي ځکه دوی غواړي چې هغه خانه ډکه کړي یا هغه خانې ته وګوري هغه ځای ته ډکول غواړي یا د هغو معلمانو کومه تنخواګانې دي یا بل مشکلات دي نو هغه کوششونه دوی کوي دغه سوال ته خو دغه سوال مې درنه دی چې وروره مثال تاسو لکه هر څومره چې وایي یا 100,000 وایي یا 100,000 وایي یا هر څو چې وایي زه به پکې څه نه وایم تاسې دومره مقدار نفر وایي او تاسو کې څومره ښه کسان او څومره لکه تاسو کې مثال فساد والا و چې هغوی په فساد کې کړي هغوی باید مجازات شوي او هغوی یو خوا ته هم درولي چې دا زموږ هغه والا دي او دلته به بیا راشو د 3.5 لکه پوج د فساد والا چې دی کې کوم یو فساد والا وي نیاتي 50,000 فساد والا د 50,000 به لري کو دغه 3 لکه دا نورې کورنۍ چې دي دغې خو ښځې لري بچیان لري دی خو مورګانې لري دی خو دغه کلی دی کور دی همدغه فخر دی دې باندې خپل ورونه او نیکونه هغه ټول ترلاسه ورکړي دوی ته به څه جواب ولرو چې وروره دغه دا 3.5 لکو کې 50,000 خراب 3 لکه صحیح ولې دغه یو ورځ نه رابرېبرېږي چې د سولې ورځې چې هر چا دپاره خوشحالي راشي هغه که د امارت والا خویندې میندې دي هغې اوس هم زړه رپېږي په رسمیت چا نه دي پېژندلي سبا یو د غوبل بیا جوړ شي هر څه به ګډوډي نو دغه موږ وایو چې دغه اوس نه ولې زموږ غوښتنه نه مني چې د وطن هم خلک په رسمیت وپېژني زموږ هم خوا راواړوي چې ستاسو یو ښه خبره وکړو چې دنیا ته زموږ اواز رسېږي هغه هم تاسو سره یو مدد وکړي وطن هم مخ ته لاړ شي دغه ځوانان ټول سره کار شي دا خو داسې نه دی چې مثال 100,000 کسان راغلي هر څه دي ویلي نه ویلي ټول میزورما ټوله زما ګوره زړګیه زموږ غوښتنې دي زموږ نیوکه ده موږ تاسو ته کنځلې نه کوو زموږ ورونه یې تاسو کې به هم ښه وبدي موږ کې به هم ولې موږ دغه هندل لامل وایو چې هغه د ټولو دپاره هغه دي اوس ډاکټر ولسمشر اشرف غني دی هر وخت کې به ویلي چې سوله نه کوي اوس خو دغه دی غلی ناست دی څوک ورته راجګ شوی چې د محترم ولسمشر ډاکټر اشرف غني نه د هیله کوو خواهش کوو چې ته راشه تاسو سره چې ته څه وایې هسې به وکړو راځه راشه په ګډه کوو
تر څو ستاسو دپاره چې دنیا ته مغه شوی چې تاسو ولسمشر د ملک راوړو تاسو په رسمیت هغه دی وپېژندل شلي تاسو خو هېڅ هغه نه کوئ دا موږ یو شپږ کاله 10 کاله ستونې شکولي موږ باندې څوک مخ هغه نه راخلاصوي چې دا رقم حکومتونه راشي ټول کاڼه دي ګوره وایم هر چاته بلنه ورکړې ده هر چاته غوښتنه کړې ده چې راسئ چې څوک نه راځي خپل ځان یو غوښتنه لري ګوره زه تاسو څه وم کاري صاحب چې ته خپله اوس ورته ته نمبر دې شیر کړه چې زه غواړم غوښتنه لرم چې زه په دې حکومت کې ځان شاملت غواړم او داسې هلمندی صاحب که تا ته انکار وکړي ته ویلی شې خو داسې ګوره زما ملي بیرغ نه خو زه خو داسې نه کوم چې د یو تنظیم بیرغ دپاره خپل ملي بیرغ او د خپل ملي عنعناتو نه هر شي نه تېر شم څه کوي چې دا ماته کار راکوي نه وروره دلته د ولسونو د حق هرې خور هغه دی وروره نوی حکومت راغلی دی راځه سودا دې ارزانه شي که نه نوی حکومت راغلی دی کورونو کې پیغلې زړې شلې ځوانان مو په لارو کې خوړین شله و دریاب غرق کړه هر چا هر څه ظلمونه پرې وکړه چا ترې غوږونه پرې کړه ولې دغه یو کار نه کوو 8000 روپۍ 15000 روپۍ 10000 روپۍ 20000 روپۍ مهر نه ټاکو یو قانون هغه کوو نوی سهولت نوی خوشحالي خو دې ولس ته تاسو ما ته پیدا کړي دا غون حکومت چاټ څه بدل شي و مسلمانان باید موږ ته یو نوی دی ولس ته څه غواړم نوی یو خوشحالي لري ګوره نوی خوشحالي نه وي دغه دا دی دا ټولو تاسو خبر دی چې هغه ګټې د لاسه کړلې دي نور ټول ولس خوشحاله دی ګوره زه درته وایم چې د یو چا کور د یو چا زوی د یو چا مال په حفاظت وي نو به ته خوشحالي څه غواړې ته ولې په بیرون کې ناست یې په دې ناست یې چې دلته حفاظت ګوره وروره دا خو کېدلی نه شي چې ګوره زړګیه دا خو کېدلی نه شي چې هر هغه چا ته چې موږ په دلیل او منطق کې شکست ورکړی هغه ضد زرې کې ګرځي زه دې راشم بیرون دې هلته په بایسکل باندې هم نه ګرځېږم خپل بیرغ دې راسره دا عزت هلته ژوند وکړم دا زما خپل وطن دی ما د کوپر څخه ګټلی په وچ د په زور مې ګټلی صحیح ده کوم ځای نه دې سلا پیدا کوله چې ګټلی دی تا نه دې سلا اخیستله چې وروره ګټلې چا نه دې اخیستله سلا د کوپر څه مې سلا مې خپله سلا وه د هېچ چا مې نه سلا اخیسته تا د چا سلا کوم ځای کې دې اخیستې وه کوم ځای کې دې سلا اخیستې وه خپله دې وه کور کې دې چا هر ځای څه د وروسته چا سلا واخیستله یا کور کې راسره وه زه خو پښتون یم بې سلا ژوند نه زړګیه خفه نه شي زما په خندا باندې بخښنه غواړم د خندا زړګیه تا ته هم اجازه شته زړګیه کله کله چې کومه خبره لږ زه راغږ کوي ما ته بیا کله کله خندا راځي بالکل بخښنه غواړم د هغې د خندا بخښنه غواړم ځکه باید هغه اصول رعایت کړم زما سوال دغه دی زړګیه حکومت ته امریکا ورکوله زه م وایم دغه هلمندی صاحب هم وایي توراب صاحب هم وایي تاسو ته سلا چا درکوله موږ د هغه تښتېدلو څخه اخیستې ده که نه چې کوپارو به د کومه ځای څخه تښتېدله او کوم زموږ هغه یو ولس هغه دغه وروره دا 20 کاله جنګ په همغه کې د خدای لپاره حق وایي مرګ را روان دی مسلمانانو ولې کالې سره سترګو کې رادن نه کېږي د چا وسله به دې نه لیدلې دا شي وایي وسله به دې نه لیدلي موږ د بل چا وسلې وږو ته خپل نه دي اچولي موږ کتاب لرو دلته مې اول سر کې تغه کړی د چا میډم ایران به دې نه لیدلې د چا دغه به دې نه لیدلې چې دا د کوم ځای ده خو د هغه ورسۍ سلا وه دغه امریکایي سلا وه که نه دغه سلا تاسو کومه کوله چا سره تجارت لرو وروره په یو ورځ جنګ باندې میلیاردونو مصرف کېده تاسو چې کوم ځای نه کوله چې دومره ډېرې پیسې او ناڅاپه کومه لاره باندې راتلله ګوره زړګیه تاسې ووایه چې موږ هم جنګ کړی حکومت والا او جمهوریت هم جنګ کړی دواړه مخسره یو راځئ بخښنه وغواړو ځکه زه ولس یم ما ته تر اوسه پورې د بندرزات وایي چې تا جمهوریت ته کار کړی یو ورځ راته وایي چې تا راته ما ته تشویق کړی موږ نه د سرحدیانو سره جنګ کړی نه موږ د سرحدیانو سره موږ نه غواړو چې جنګ وکړو نه موږ د ملي څخه غوښتل جنګ وکړو نه موږ د دغه څخه غوښتل فیصل کول سره ځکه چې دوی به د امریکایانو مخ ته روانو د امریکایانو مخ ته د زمونږ کورونه او زمونږ ځوانان په ټانګونو پورې باندې کشوله موږ دا چې ګوره زړګیه دا چې ته د دې خبرې غوښتنه لرې اجازه راکړه دا چې ته د دې خبرې غوښتنه لرې دغه کومندو ځواکونه وایي موږ تللو اټوکه پورې خپل لاره نه وله خو ته راوي لنګمار مخ ته ولاړ وې که نه خو دا خو بیا دلیل هر سړی لري که نه بیا داسې نه شي کېدلی چې هغې ته ووایي هغې تا ته ونه وایي هغه پرېږده زړګیه دا څه خبرې خو پرېږده که نه ولکه د خپلې پوستې نه د څوک راوتلې خو امریکایان د میدان وتلې نه دي بېګرد وظیفې پرې شوې شیخ صاحب ګوره ته وایي که نه چې دوی د امریکایانو مخې ته روانو صحیح د امریکایانو ظلم کړی صحیح د امریکایانو مخې ته هغه لاړو دلته جمهوریت ته خو تا کافر وي سره د امریکایانو خو کافر و دې ته هم تا کافر ته خو مسلمان وي تا ولې په بازارونو کې بمانان وسول چې دا 100 او 200 به مړه کېږي ته خو مسلمان وي ستا په دې پالیسي سر نه خلاصي تر اوسه پورې چې کوپر نه غوښتله
امریکایان نه غوښتل چې دا جنگ بند کړي. ګوره دغه ما خپل په دې سترګو لیدلي، په خپل دې سترګو ما لیدلي چې په بازارو کې کوم وینونه پټاو شوي دي دا خو د امریکایانو کړي دي او د امریکایانو پالیسي کړي دي. سر خلاصه ګوره امریکایانو وټاپل هغه په امریکایانو اوس دی عسکرو ته سروي ټانټه کول کېنده بل خپل وی چې ټول وټقل دا اوس چاودنې عالمان دا به څه نه کوي دا به دا خو ګوره